ستا ورغونی تمو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې تمو پام دی بیل مکړې څومره ککرې درته له تنا ای ګرانه وطنه ای ګرانه وطنه ستا ورغونی تمو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې تمو پام دی بیل مکړې څومره ککرې درته له تنا ای ګرانه وطنه ای ګرانه وطنه اسکه د شمله تل ستا پامیر وادوي نن د کورنیو چارو وزارت د هغو زیارکښو کارکوونکو د کار او زیار انځور ستاسې مخې ته ږدو چې په مټو یې د وزارت ټولې ترمیماتي چارې پر مخ وړل کیږي. د کورنیو چارو وزارت د ساتنې او څارنې فعالیتونه چې تعمیرات، رنګول او د ورکشاپونو ترمیماتي چارې دي د همدوی په برکت له ځنډ او خنډ پرته ترسره کیږي. همدا پرسونل چې د هرې ودانۍ او ماڼۍ تر شا د معمارۍ او همت داستان نغښتی دی. دوی د وزارت د ښکلا معماران دي او شپه ورځ د خپل وطن د آبادۍ لپاره خولې تویوي. مونږ زیاتره د مرکز په شمول باندې ټولو 14 ولایتو ته مونږ خدمات وړاندې کوو. په 4 برخو کې د آبرسانۍ برخه ده، د برق برخه ده، د ساختمان برخه ده او د میخانیک برخه ده. د مونږ حفظ مراقبت چې دی دا 2 امریتونه لري چې یو د انسجام ولایتي په نوم باندې دی چې هغه ولایتو ته 14 ولایتو ته یا کومې عمومي قطاعاتو ته ولایتي دوی ته موږ سالانه تخصیص ورکوو. او بل امریت هم دی امریت فني عملیاتي چې دوی هم د ولایتو ترمیمات په دا غاړه باندې لري او هم تحت اثر مدیریت ورکشاپ ها چې هغه هم نوی ایجاد شوی دی. نو هغې کې ترمیمات مسلکي خلک موږ ځای پر ځای کړي دي. او بیا په مرکز کې موږ یو قطاعات مرکزي په نوم باندې عمومي مدیریت لرو چې هغه د مرکز کارونه په مخ وړي. د کابل د مرکز څومره قطاعات دي او مرکز نور اړوند ادارې دي د وزارت دننه او بیرون، نو دوی تحت اثر بیا 3 مدیریتونه دي چې یو د شهرکي پولیس په نوم باندې هغه د پولیسو د ښارګوټي خدمات په مخ وړي، او یو د وزارت قرارګاه داخل کې یو مدیریت لرو چې هغه د وزارت دننه کوم خدمات دي هغه په مخ وړي، او یو بیا په بیرون کې لرو چې هغه د قطاعاتو ته او جزتامونو ته دوی غوښتنو ته دوی پیشنهادونو ته دوی په وخت باندې رسیدګي کوي. دا وطن میزان دی، دا وطن میزان، دا وطن میزان دی، ډیر باندې ګران دی. د تعمیراتو لوی ریاست د ساتنې او څارنې ریاست چې د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو په چوکاټ کې کار کوي د خپل فني او مسلکي پرسونل په مرسته په مرکز او ولایتونو کې د کورنیو چارو وزارت د ساتنې او څارنې مسؤلیتونه ورترغاړي دي. فني او عملیاتي امریت د تعمیراتو لوی ریاست د ساتنې او پالنې تر چتر لاندې کاري مسؤلیت پر غاړه لري. په خپل تشکیل کې 2 مدیریت لري چې یو د فني زده کړو مدیریت او بل د ورکشاپونو مدیریت ده. د فني زده کړو مدیریت مسؤلیت لري ترڅو په ولایتو کې خدماتي پرسونل ته فني زده کړې په خپل وخت سره ورسوي چې لله الحمد په ځینو ولایتو کې دغه برنامه د امکاناتو په شتون کې پلې کړې او الحمدلله ښه ثمره مو ترلاسه کړې ده. همدارنګه د ورکشاپونو مدیریت چې د حفظ و مراقبت چارې په ولایتو کې پر غاړه لري، د لیږل شوي تخصیص د امریت انسجام ولایتي له طریقه لیږل کیږي ولایتو ته د هغو کنټرول او وروسته له هغه چې کوم کارونو د ساختمان د تعمیر د ترمیم لپاره موږ اجازه نه لرو په تخصیص کې دغه لپاره کومه غوښتنه چې له ولایتو راځي په خپل وخت کې ورته رسیدګي سوې ده. دا د زرو کان دی مخته چې روان دی، کار د طالب جان دی کړی پیمان دی. د ساتنې او څارنې ریاست منصوبین د خپلو لاسونو په تڼاکو د هیواد د آبادۍ هیلې رازرغونوي او هلې ځلې کوي چې وزارت د حفظ او مراقبت په برخه کې هرې ستونزې ته رسیدنه وشي. الحمدلله موږ کوم انجینري ټیم د تقریبا اوس کندوز ولایت ته 3 انجینران کارشناسان لیږلي دي او هلته د هغوی
د کومې پیسو چې موږ ورلېږلې دي د هغوی اسناد ګوري، د هغوی دغه کوي، اسناد یې ګوري، معلومات یې کوي او موږ له خپلو کاري ټیمه ډېر راضي یو، ځکه په خپل وخت باندې خپلو مسؤلیتونو ته او خپل دغه ته ځان رسولی ده او الحمدلله چې موږ کومه خبر ورته کړې ده هغه دوی پوره اطاعت کوي او هغه خپل کار ته متوجه دي. ستا ورغونې ته مو کړی بیا قیام دی، ستا وهرې سیمې هرې برخې ته مو. د ساتنې او څارنې ریاست فني او عملیاتي امریت چې د هیواد په 34 ولایتونو کې د وزارت د حفظ او مراقبت یا ساتنې او څارنې چارې سمبالوي په خپل جوړښت کې 2 مدیریتونه لري چې یو یې د فني زده کړو مدیریت او بل هغه د ورکشاپونو مدیریت دی. موږ په دغه روان جاري کال کې تقریبا 290 ابتدایي براوردونه ترسره کړي دي د پرچون پروژو، 143 پرچون پروژې مو په لویو پکیجونو کې نیولې دي. همدارنګه په 8 قطاعاتو او ریاستونو کې مو براورد ثاني ترسره کړی ده. د 100 پرچون پروژو مو مراقبت د موږ انجنیر صاحبانو لخوا په مرکز کې ترسره شوی ده او همدارنګه ځینې نور مسایل، نور کارونه، واړه ترمیمات موږ د سیر ټیم لخوا په مراقبت په مرکز کې ترسره شوی ده او د راروان لپاره موږ دا پلان لرو چې دغه نوی کال کې موږ دغه ټیم ترتیب کو او تنظیم هم که. نو د آینده لپاره به موږ لوړه مقامات ته په دې اړه پیشنهاد کوو، د دې به غوښتنه ترې کوو او دغه ټیم به رسمي کوو او نتیجه انشاءالله مثبته ده. نو موږ غواړو چې په نورو ولایتونو کې هم دغه ترتیب په همدغه شکل باندې سایر ټیمونه جوړ کړو. یک تیم سروی به خاطر حل مشکلات قطاعات و جزدامهای پلیس که از طریق ریاست حفظ مراقبت مدیریت قطاعات مرکز آمده و شفاخانه 300 بستر پلیس و کار در فعلا جریان داره در 4 بخش که هم بخش ساختمانی، آبرسانی، مکانیک و برق که عملا کار در ساحه جریان داره که در هر بخشی یعنی تورکار و فلزکار که در بخش آبرسانی و نجاری